ملګرو زموږ پښتانه چې په کم شي کې اخته دي کم څه چې دیو شروع کړي دي ډېر زیات شرمناک دي. یعنی موږ ډېر زیات ویډیو په دې چینل اپلوډ کړي او ورسره ډېر نصیحتونه هم په دې باره کې ورکړه. دې نه علاوه کم کیسونه چې دا مخې ته راځي په دې کیسو کې څوک ملوث شي د هغو خلاف چې کومې کاروایانې کېږي هغه هر څه مونږ په سوشل میډیا باندې اپلوډ کوو. یوازې زه نه داسې ډېر خلک دی هغه دا نصیحتونه او داسې قسمه ویډیو اپلوډ کوي خو نه پرې څوک عمل کوي او دا کم کارونه چې دي هغه ورځ په ورځ باندې په سیوا کېدو طرف ته روانې دي. خبره زه دا کومه تاسو ته یو ویډیو به ښکاري دا ریکارډ شوی دا د نن یو میاشت مخکې په سوشل میډیا باندې ډیره زیاته هغه وایرل ده، خاص طور په ټیک ټاک باندې هغه هم خلک اپلوډ کوي خپل ویوز او ورڅه پې سیوا کوي. خو ډیره زیاته شرمناکه ویډیو په دې باندې ده چې یو ماشوم هلک ناست دی که اوس دا کسان د خپل ناسي پرس که کورونه هم ناست وي خو کم میسج چې خلکو ته ځي کم خلک چې دا ویني او هغه کم سوچ کوي نو هغه ډیر بل طرف ته دی. د دې نه مخکې که ستاسو خیال وي یو ټیک ټاکر زرشاد کوکو داسې نوم یې دی هغه به هم په سوشل میډیا داسې راتلو بیا دغسې څه کسانو نیولی او هغه نه داسې ویډیو وکړو هغه په هغې کې جاړي چې زه کور ته ځم او دې ته ځم نو هغه هم هغه نه پرېږدي هغه هم ما تاسو سره په سوشل میډیا هغه شیر کړی و. که مونږ خپلې معاشرې ته وګورو دا کیسونه هغه ورځ په ورځ باندې سیوا کېدو طرف ته روان دي او داسې ډېر کیسونه هغه راځي مخې ته په کم کې چې قتلونه وشي په کم کې چې داسې غلط کارونه وشي د هغې په وجه باندې جیلونو ته لاړ شي سزاګانې پرې وخیږي ټول خلک هغه ویني. یعنی زمونږ په معاشره کې د بده مرغه دا شی ډېر زیات عام دی. د هلکانو کم کار چې کېږي په لنډو الفاظو کې به ووایو ډېر زیات سیوا کېدو طرف ته روان دي. نو ډېره زیاته بده خبره د حکومت ته زمونږ دا خواست دی چې د دې خلاف داسې قانوني کاروایي وکړي. دې نه علاوه مور او پلار ته هم دا پکار دی چې خپل ماشوم بچی هغه د داسې غلطو خلکو سره د ځانه د غټو خلکو سره هغه نه پرېږدي او د غلطو خلکو چې کومه ناسته پاسته هغه ورڅه کوي د هغې نه منع کړي. نو دغه ویډیو هغه هم تاسو سره شریک کړه. امید لرم ویډیو به هم خوښه شوي. که ویډیو هم خوښه شوي ویډیو لایک کړئ او که زموږ په چینل نوي چینل سبسکرایب کړئ د داسې نورو ویډیوګانو دپاره.